زموږ یو استاد هغه وایي یو کس ما ته رالو چې یاره چې زه مور رالېږلی ما او زما واده دی نو مور راته وایي چې لاړ شه د مفتي صاحب نه تپوس وکړه چې زه خپل واده په څه طریقه باندې وکړم چې کومه طریقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړې ده صحابو کړې ده او خوښه طریقه ده په شریعت کې ماته هغه وښیه وایي ما ورته وایي طریقه مې ورته وښودله چې د ډېر اسراف نه پکې ځان ساته او په روټۍ کې چې دی نو د غریب او د مالداره یو شان خیال وساته داسې نه چې مالدار ته یو شان روټۍ او غریب ته چې دی نو بل شان روټۍ یا مالدار را وغواړي او غریب پکې پرېږدي د مخ ملازې کار مه کوه په دې نیت باندې نه چې د خلکو د ځکه روټۍ کومه د دې لپاره چې سبا راته چې فلاني ډېره ښه روټۍ کړې د اوس موافق روټۍ وکړه او د ډېر قصو پیسو نه پکې ځان وساتم وایي چې ټیک واپس لاړو نو مور رالېږلی مو او بیا ورپسې جواب راولېږه په بل کس باندې هغه واپس رانغی او چې مفتي صاحب ته وایي چې زما زوی دی نو ستا پکې څه کار دی نو ما ورته وایي چې ما خو درپسې څوک نه دي درلېږلي جواب تاسو رالېږلی و چې زما زوی ته طریقه وښایه چې واده څنګه وکړمه و دا خو زما خوښه ده که زه پکې چې دی نو ډامان راولم که زه پکې چې دی نو ګانې بجانې چې دی نو هغه خلکو ته اورم دقه ستا ویل ما ورته وایي چې زما خو داسې نه دي ویلي خو تاسو تپوس وکړلو ما در د هغې موافق جواب درکړلو اوس مخې ته خبره ستاسو نه نو زما عزتمندو موږ بیا د معاشرې نه چې دی نو متاثره یو د خپلو خپلوانو نه متاثره یو د خپلو زنانو نه متاثره یو دا مفتي صاحب در یو ځای ما سره موږ یو روټۍ ته لاړو یو ځل نو په هغه روټۍ کې د مخکې نه خو موږ ته پته نه وه چېرې په دې کې دا مسله ده خو هغه کس ډېر زیات 2 ځله یو ځل یې ټلیفون وکړو یو ځل چې دی نو کارډ را ولېږلو ما د ټول ملګري ځان سره کړو موږ روټۍ ته لاړو چې هلته ورسېدلو نو په هغې کې ډېر ناشنا حالات وو ګانې بجانې پکې لګېدلې وې موږ ډېر ټولو ملګرو کس ته وې چې لاړ شه دې ته بیا خو یې بند مه کړو خو لیکن یو کس نه ما پکې تپوس وکړو یاره چې په دې باندې په زنانو زموږ وس نه رسي په دې زنانو باندې دا د زنانو په خوا کې لګېدلی دی سړو ته نه و صرف زنانو ته لګېدلی په شادي حال کې وایي په دې باندې زموږ چې دی نو اوس طاقت نه راځي 2-3 کسانو ته موږ ووایي چې که دا نه شي موږ ولاړ شو له دې ځای نه خو چونکې تاسو ډېر اصرار کړی دی موږ راغلي یو او اوس تاسو دا حالت دی که د مخکې نه موږ ته دا پته موږ دې روټۍ ته نه راتللو نو زما عزتمندو بیا موږ څه وایي وایي دا زموږ په دې زنانو باندې لاس نه رسي ولې د مخکې نه موږ تاسو خپل زنانه نه راجمع کوو په کور کې ولې موږ تاسو مشوره نه کوو چې موږ تاسو چې دی نو خپل خور لور رخصتو په څه طریقه باندې رخصت کو اکثر د سحر مونځ د انسان ته ډېر زیات ګران وي دې ته پاڅېدل ډېر زیات ګران وي په دغه ټیم کې انسان له خوب هم راشي ټوله شپه به درله خوب نه درځي خو چې کله د سحر ټیم شو یا هر مانځه کې سستی بنده پکې پیدا شي اندامونه به دې سست شي په سر باندې به درد هم راشي سترګو له به خوب هم راشي خاص کار د سهار په وخت کې نو شیطان راشي دا انسان چې دی نو پرې غوږ باندې داسې څنګه مور چې دی نو ماشوم اوده کوي پرې غوږونو باندې ورله لاس ته کدې سره هغه اوده کېږي نو دا شیطان اورقود اوده شمڼه شپه خو لا اوږده ده نو چې دی بیا پاسېږي بیا 10 بجې د سحر مونځ لاړو اوس دقه ټیم کې او سبا په یخو اوبو باندې اودس کې جومات ته به ځې ګیسونه هم نشته او بس بقالاره به پاسېږي اوس دغه ټیم کې شیطان هم تا ته را خبره نفس هم درته وي او تا فوراً چې دی نو د ځان نه کمبله بړستن دې د ځان نه لرې کړله چې دا الله حکم شوی دی ما ته د جومات نه آواز راغلی دی یو آواز راله دا راغلی دی الله اکبر الله اکبر دویم آواز ما پر اذان کې اورېدلی دی الصلاة خیر من النوم مونځ دا د خوب نه غوره دی او بهتره دی نو زما عزتمندو دغلته کې زموږ او ستاسو د ایمان به هم پته لګي د نفس به هم پته لګي د شیطان به هم پته لګي نو نن سبا موږ او تاسو چې دی نو د دې شیزونو نه انتهایي معذور یو زما عزتمندو او کله چې انسان دا 3 شیزونه راواغېستل دا چې دی نو ما تحت یې کړل دی د خپل ځان غلام جوړ کړه خپل ځان